یوه بله حیرانوونکې او جالبه دوستانو په تصویر کې تاسې وینئ چې کوچنی ویډیو کلیپ هم دی. په جاپان هیواد کې هر قبر لپاره د کیو آر کوډ شته. کیو آر کوډ هغه کوډ دی چې د انسان د پیدایښت څخه د الف څخه تر یا پورې، یعنې د پیدایښت څخه تر مړینې پورې بیا د مکمله ډیټا هغه کیو آر کوډ کې ثبتیږي. نو جاپان په دې نوې ټکنالوژي کې وتوانېدي چې د کیو آر کوډ شته چې د همدې څښتن ټول معلومات پکښې کتلی شي او ټول معلومات یې څېړلی شي چې دی څوک و، څه کاروه. نو د قبر پر سر باندې فقط ستاسې د موبایل د کیمرې د لارې د ده مکمل ډیټا تاسې ته راپورته کوي. دا یوه نوې جالبه راسره واورئ.